دوستانو سلامونه. کله چې تاسې په فیسبوک کې او یا هم په میسنجر کې د دوستانو لیست څخه مو کوم نفر بلاک کړئ، نو بیا که تاسې نه هغه آی ډي یا فیسبوک اکاونټ ورک شوی، نو تاسې کولی شئ چې هماغه بلاک کړی نفر تاسې په دې توګه بیرته پیدا کړئ یا ان بلاک کړئ. نو تاسې به فیسبوک ته لاړ شئ. فیسبوک ته چې لاړئ، په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ او له دې ځای څخه به بیا په دغه سیټینګ علامې باندې کلیک وکړئ. دلته هم چې کلیک وکړه، را به شي دلته لاندې او اډینس اینډ ویزیبیلیټي کې به بلاکینګ پیدا کړئ. نو دلته تاسې لیدلی شئ کوم نفر تاسې بلاک کړي، بلاک پیپل. نو دې ځای نه که تاسې غوښتل بیرته مثلا اوس یو نفر غواړئ تاسې بیرته ان بلاک کړئ، نو تاسې کولی شئ چې په همغه آی ډي باندې تاسې کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړه، نو دلته تاسې دغه ان بلاک باندې چې کله کلیک کوئ، نو دې سره به هغه نفر بیرته ان بلاک کېږي.